د روژې میاشت په اسمان کې داسې پړکېده لکه چې په تیاره کې هیره پړکېږي، خو د فاطمې دی په کور کې دا رڼا صرف د خالي لوښو ماتو کټونو او د فاطمې د مور د اوښکو پورې وه. د فاطمې د پلار مرګ نه صرف هغې له غم ورکړی و، بلکې د هغې ژوند له یو نوی موړ ورکړی و. د فاطمې مور به خلکو له د شپې په تیاره کې جامې جوړولې او فاطمې به د نوو جامو خوبونه لیدل، خو د هغې خوب به د هغې په شلیدلو جامو کې انښتی پاتې شو. یوه ورځ چې فاطمه د کور نه بهر ووته، نو هغې د جومات خوا کې د کجورو یو ډیری ولید. فاطمه چې د کجورو خواله ورغله، نو یو کس هغه ډیره زیاته ورټله او ورته وویل: اف، یو خو د دې سوالګرو بچو نه تنګ راغلی یو، ځای په ځای په کجورو راغوټه کېږي. زه د دلته نه، ستاسو په وجه باندې زموږ خیرات هم خراب شي. دې خبرې اورېدو سره فاطمه ډیره زیاته خفه شي او کور ته راشي او مور ته وایي: امي، دا مالداره خلک مونږ غریبانانو ته ولې دومره سپک ګوري؟ ما خو څه کړي هم نو. بچې، زمونږ عزت زمونږ لاس کې دی، مونږ به چېرته هم چاته لاس نه نیسو. یوه ورځ چې فاطمه د کور نه د لوبو دپاره بهر وځي، نو ټول ماشومان سموسې او ډیر څیزونه خوري. ماشومانو چې وکتل چې فاطمه هغې ته ګوري، نو یو ماشوم اوچا روټۍ فاطمې ته راوویشته. دا واخله فاطمې، ستا دپاره خو دا هم مټیای ده. فاطمه ډیره زیاته خفه شوه او خپل کور ته راغله. فاطمې بچې، ولې دومره خفه یې؟ فاطمې زینب ته د ماشوم ټوله کیسه بیان کړه. فاطمې بچې، خفه کېږه مه، الله به موږ هم وخت راولي. زموږ د اوچه روټۍ د هغې د ښې روټۍ نه ډیره بهتره ده. زینب فاطمې ته د مالګې اوبه او اوچه روټۍ کېښودل. امي، ته روټۍ نه خورې؟ نه بچې، ما خوړلې ده. امي، ما ته پته ده چې تاسو روټۍ نه ده خوړلې، دا لږه روټۍ وه او هغه هم تاسو ماله راکړه. نه بچې، ما د الله په نوم روژه ماته کړې ده او په هغې کې ډیر خوږوالی و. بله ورځ زینب د هغې ګاونډۍ نیلم دې کره لاړه شي. نیلم خورې؟ ما ویل چې تاسو له ما کوم سټونه جوړ کړي، که د هغې پیسې مو ماله راکړې، نو زه به پې فاطمې له د خوراک دپاره سره اړم. دا تا دومره ښکلې کپړې جوړې کړې دي چې لا پیسو غوښتو له هم راغلې. ستا خو ټولې ګیندې کږې دي، خو موږ در باندې جامې جوړوو. موږ وایو خیر دی اجزی، خو ته خو اوس کور ته راځي پیسو له. دانې مې پیسې واخله، پوره نه در کوم. جامې دې ښکلې نه دي جوړې کړي راله، دا هم ډېرې دي خورې، الله دې خوشحاله که. یوه شپه فاطمې خپله مور ولیده چې د شپې د ډیوې په رڼا کې کپړې جوړولې او د هغې په لاسو د وینو نشانونه وو. امي، دا لاس مو په څه زخمي کړ؟ څه نه دي بچې، ته زه وده شه. امي، ما ته پته ده ته زما دپاره په ځان دومره سخته تېرې او ټوله شپه خلکو له جامې جوړوي، او زما د یوې جوړې دپاره خو دې نن خپل لاسونه زخمي کړل. نه بچې، خفه کېږه مه، که ستا دپاره زما د لاسونو کټ کولو ضرورت هم راغی، نو زه به په هغې خوشحاله یم. ستا د یوې خندا دپاره زه هر څومره سخته برداشت کولی شم. یوه ورځ چې فاطمه او زینب په لاره روانې، چې د هغې نظر په یو ټرک ولګي چې د هغې نه چار چاپېره خلک ولاړې او د ټرک په خوا کې یو سړی خلکو له راشن ورکوي. راځه امي، چې موږ هم ورشو چې موږ له هم څه راکړي. نه بچې، دا بېنومه خیرات په زموږ عزت نفس ډېر زیات زخمي کړي. موږ خو د 2 ورځو نه هېڅ هم نه دي خوړلي. د الله په نوم لوږه تېرول د چا مخکې د لاس نیولو نه ډېر زیات بهتر دي. هلکه کامرانه، وګوره، نن موږ 100 کسانو له راشن ورکړو. دا وګوره، زموږ په دې نننی ویډیو ډیر زیات لایکس راغلل. فاطمې بچې، وګوره، تا ته ما نه ویل چې ته دې غریبانانو له راشن ورکوي او تصویران ورله وباسي او د خپلو یو څو لایکس دپاره یې په سوشل میډیا ورکوي. دغه شان وخت تېرېږي او د اختر ورځې نږدې راشي. یوه ورځ فاطمه کور کې ناسته وي او خپلو شلیدلو پیزارو ته ګوري. امي، دا پیزار خو شلیدلي دي. ما ته سلما پرون ویل، وی تا ته به په خیر کې پیزار میلاو شي. فاطمې، څوک چې د خدای نه غواړي، نو الله ورله خامخا ورکوي او په الله یقین وساته. الله په خپلو بندګانو ډیر مهربانه دی.
مونږ له په هیڅ نه څه ثواب ضرور کړی. د فاطمې دی په کلي کې د رحمان صاحب په نوم یو سړی اوسېده. د هغه دا شوق و چې هغه د هغه چا مدد وکړي د چا حالات چې ډېر زیات خراب وي خو د خپل عزت نفس په وجه چاته لاس نشي نیسلی. یوه ورځ چې هغه اوده شي نو په خوب کې زینب وویني چې قرآن لولي. کله چې رحمان صاحب د خوب نه راپاسي نو په کلی کې د زینب باره کې معلومات شروع کړي او د هغې کور معلوم کړي او ورکره لاړ شي. کله چې رحمان صاحب دننه لاړ شي نو زینب ترې تپوس وکړي رورې ته څوک یې؟ زما نوم رحمان دی او زه په دې کلي کې اوسېږم. خور زه ستاسو مدد کول غواړم. ما د خدای نه سوال کړو چې زه د یو داسې کس مدد وکړم چې هغه چاته لاس نه نیسي. نو بیګا مې خوب کې تاسو ولیدئ او تاسو زما د مدد صحیح حقدار یې. زه چاته لاس نه نیسم. زه ستاسو مدد نشم اخیستی. خورې دا خیرات نه دی، دا ستاسو حق دی. الله زما په ذریعه ستاسو مدد کول غواړي. دا پیسې تاسو واخلئ او فاطمه به ځان سره بوځم. رحمان صاحب فاطمه ځان سره بوتله او هغې له یې نوې کپړې پیزار او د اختر دپاره څه تحفې واغوستل. فاطمه ډېره زیاته خوشحاله وه او د فاطمې په خوشحاله کېدو سره رحمان صاحب ډېر زیات خوشحاله و. د سامان اغوستو نه پس فاطمه کور ته راغله. امي وګورئ که نه زما کپړو او پیزارو ته څومره ښکلي دي. اوس به زه هم په اختر کې نوې کپړې او نوې پیزار اچوم. بچې ما درته نه ویل چې په الله یقین وساته. الله په خپلو بندګانو ډېر زیات مهربانه دی. موږ له یې په خپله سبب وکړو. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما لور له دې هم اختر دپاره د نوو کپړو سبب وکړو. رحمان صاحب فاطمې له د کلي په یو ښه سکول کې داخله واغسته او زینب له یې په خپله کارخانه کې نوکري ورکړه. او دغه شان د فاطمې او زینب حالات ډېر زیات ښه شو او د هغې ژوند ډېر په خوشحالۍ تېرېدل شروع شو.